د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د افغان او پاکستاني پولیسو ترمنځ د پیل شوې نښتې تازه معلومات خپاره شول. پر نوموړې ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په برید کې څو ولسي وګړي وژل شوي او ځینې نور ټپیان دي. افغان او پاکستاني چارواکي په اړه څه وایي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. سرچینو ویلي چې د کندهار پر سپین بولدک ولسوالۍ د پاکستاني ځواکونو په برید کې د حاجي وردګ او سیټ په کلو کې د پاکستان د هاوان مرمۍ لګېدو له امله 2 کسان وژل شوي او 4 نور ټپیان دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې په سپین بولدک کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د برید پر مهال د ویش په سیمه کې د حاجي وردګ او سیټ په کلو کې پر 2 ولسي کورونو د هاوان مرمۍ لګېدلې دي چې له امله یې د یوې ښځې په ګډون 2 کسان وژل شوي او د ماشومانو په ګډون 4 تنه نور ټپیان دي. سرچینو ویلي چې د برید په وخت کې د سپین بولدک د ویش له سیمې څخه د وتلو پر مهال د موټرو په ټکر کې هم 10 کسان ټپیان شوي دي. په ورته مهال د افغان واکمنۍ ویان پر سپین بولدک برید تایید کړی او وایي چې په استانبول کې د مذاکراتو د دوام پر مهال پاکستان اوربند مات کړی. نوموړي ویلي چې د کابل واکمنۍ د مذاکراتو په احترام او د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوي په موخه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودل شوی. نوموړي ویان ملکي وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو په اړه څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.